حاجیان چې کوم التا ګډ حلالي چیرې حلالي اوښ حلالي هغه قرباني نه ده. څه شی نه ده؟ هغې ته دم شکر وایي چې کله یو حاجي دې ځای نه لاړ شي دا حج تمتع کوي. حج په درې قسمه دی، یو قران دی، یو تمتع دی، یو افراد دی. د دوه حجیانو باندې چې کله دا حج تمتع کوي یا حج قران کوي. حج تمتع هغه چې په یو سفر باندې ته هم حج کې هم عمره کې، لیکن په جدا جدا احرام باندې لاړ شي. اول عمره کې لکه عام د پاکستان افغانستان نه چې اول عمره کې به ځان حلال کی، به د حج په ایامو کې په حدود د حرم کې احرام واچي او نیت وکي او بار مینا ته لاړ شي. نو د فایده واخیستله په یو سفر کې دو اهم عبادتونو ته چې یو عمره ده او بل حج دی، نو د باندې دم شکر دی. او قران هغه چې په یو احرام باندې دواړو کې دا لګرانم دی به افضل کم یو دی. نو په دې کې د فقهاو اختلاف دی. نو حاجیان چې کومه قرباني کوي هغه دم شکر دی. بیا که هغه التا مسافر دی، مطلب د 15 دن لاندې وخت تیری التا، ځکه هغه داسې وي چې څه ایام په حرم کې تیر کی، بیا لاړ شي عرفات ته، بیا دوباره راشي، بیا پکې مدینې ته لاړ شي. که قرباني کوي نو بهتره خبره ده التم قرباني کولی شي، او که کلی کې کوي دلته هم کولی شي. لیکن دا یو مسله ځان سره یاد کوي چې مسافر ملګري اکثره دا تپوس کوي چې مونږه په زید اقامت کې چې کوم ځای کې مسافر یو په دوبۍ کې یا سعودي کې یا جرمني کې یا فرانسه کې یا ترکی کې ایران کې الته وکړو کنه په خپل کورونو کې وو، نو دواړه جایز دي. که الته کوي هم صحیح ده او که کوم ځای کې چې کوري الته یې رالیږي هم ټیک ده. نبی پاک علیه السلام چې کله کینه مهاجر شو مدینې ته، نبی پاک علیه السلام قرباني به په مدینه کې کړې ده. سره د دینه چې په مکه کې غربت ډیرو، مجاهدین صحابه، مالدار صحابه، تاجران صحابه هغه نبی پاک سره په مدینه کې د فتح نه پس خبره زکومه. فقرا غربا دلته په مکه کې پاتیو. نبی پاک علیه السلام قربانین خپل مکی ته نه دی را لېږلي او نه غوښې ورته را لېږلي او نه په روایتو کې دا خبره شته، بلکې نبی پاک علیه السلام په مدینه کې کړي دي. سره دې چې مدینه کې مالداري وه، جهادونو غنیمتونه را روان. نو که یو سره دی هغه په دوبۍ کې دی الته دی قرباني وکړي، په جرمني کې دی الته دی وکړي. لیکن دومره مسله ده چې بعضې ملکونه داسې دي چې الته د قرباني کولو اجازت نه میلاوي. نو بیا هغوی ته پکار دي چې خپل کلي ته او خپل علاقې ته پیسې راولیږي او خپل ورور یا پلار یا بچی وکیل وګرځوي. لیکن په دې کې یو بل اهم مسله دا ده، بعضې فقهاو لیکلي دي چې د قربانۍ دپاره لازمي شرط دا دی چې څوک قرباني کوي او د چا نه کېږي. لکه مسافر دی په دوبۍ کې او پاکستان ته پیسې راولېږلي، شرط دا دی چې دواړو به د اختر مونځ کړی وي، دواړو ځایونو کې به اختر وي. نو لہذا که دوبۍ کې اختر وروسته او پاکستان کې مخکې وه، نو قرباني به دا به یو ورځ وروسته کوي. قرباني هسې په 3 ورځو کې کېږي، بعضې وایي چې په 4 ورځو کېږي. 4مې ورځ باندې بعضې روایات شته، 4مې ورځې ته رستو کول نه دي پکار، 4مې ورځې ته. لیکن که د عذر د وجنه، د باران د وجنه، د بل څه مصیبت د وجنه 4مه ورځ په تا باندې راغله، نو د یو روایت مطابق ته بالکل قرباني کولی شي، استانه صحیح ده. لیکن قصدن به رستو کې نه، په 4مه ورځ باندې په قرباني کې بعض روایتونه شته. لیکن دا خبره مونږ بار بار کو چې فقهای احناف 3 ورځې یادوي، د عذر د وجنه یو سرینا 4مه ورځ ته پاتې شوه، نو به دې پرېږدي نه. الله نه امید دی، ښه پوره امید دی. احادیثو کې دې تذکره شته چې په 4مه ورځ هم قرباني کېږي. لیکن دا خبره بیا هم کو چې افضله نه ده رستو کوله، 4مه ورځې ته قصدن رستو کول جایز نه دي. که د عذر د وجنه، د بیمارۍ د وجنه، د سیلابونو د وجنه، د بل آفت د وجنه یو شی رستو شو، نو په 4مه ورځې هم کولی شي. نو بله خبره مې دا ته وکړه چې کله مسافر هلته وي او دلته وي، نو پکار ده چې دواړو منځونه کړي وي بیا قرباني وشي. دا احتیاطي قول دی. بعضې وایي چې رقم نه قرباني کېږي، قرباني کوونکي ته اعتبار دی چې بس هغه مونځ کړی بس دا قرباني وکړي، او بعضې وایي چې دواړو ته اعتبار دی، او دا احتیاطي قول هم دی. لہذا یې ورځ دې رستو کې کړه.